ریالو چیک چې 2 کروڑه او 30,000 روپۍ ترې جوړیږي د کمپنۍ نه د کفیلي لاس ته ورغلي دي او اوس ټیکدار د پیسو ورکولو نه انکاري دی. نور تفصیل ګورو د فضل مومن په دې رپورټ کې. زما د پاکستان د صدر صاحب نه او د جج صاحب نه او د جرنیل صاحب نه دا مطالبه ده چې تاسو زما دپاره د خدای د رضا لپاره زما تپوس وکئ. ما سره ډېر سخت زیاتې شوی دی. زیاتې څنګه شوی دی چې موږ 2 کاله په مکه کې اواله کې کار کړی دی. د سعودي عرب ښار مکه مکرمه کې دغه پاکستاني ټیکدار چې په یو پرایویټ شرکه یعنی کمپنۍ کې د 2 کاله د کار نه وروستو د 7,10,000 ریالو چیک چې د دوی د کفیلې په لاس ورکړی شو اوس هغه کفیله د دغه پیسو ورکولو نه انکاري ده. د دوی کفیله چې یوه میرمن ده په دغه پیسو کې دغه ټیکدار سره د ډیرو پاکستانی مزدورانو تنخواګانې هم باندې شوې دي. دغه ټیکدار چې د هر سرکاري دروازه وټکوله په لوی محکمه کې د قاضي تاریخونو پسې تاریخونه څه کم 2 کاله پوره شو خو نتیجه صفر. په ریاض کې د پاکستان سفارتخانې ته هم خپل فریاد وړاندې کړی دی د هغې نتیجه هم صفر ده. هغه وایي ما جوړه کاغذونه ورکړه او ما دفتر ته بوتله دستخط یې وکړو چې پیسې ویستې 10,000 ریاله. نو هغه چې کومه دی نو زما نه منکره شوه چې زه بیا دفتر والا پسې لاړم چې زما پیسې هغه ماته ویل چې وایي ته د خپلې کفیلې نه ورقه راوړه چې موږ تا ته پیسه وکړو. چې کومه هغې ماله ورقه نه راکوله. اخر دا چې زه بیا مکې ته رالم او مکه کې چې ما معلومات وکړم مهندسانو نه نو مهندسانو ما له برینډ راکړو چې تا چې کومه ښځه راوستې وه هغې پیسې غونډې ایستلې. پاکستانی 2 کروڑ او 30 لک روپۍ دي. 2 کروڑ او 30 لک روپۍ دي 10,000 ریاله دي. او ته سوال او دا نور راکړه چې کوم زه اطمینان له ورکم او د خلکو له ورکم او د مزدورانو له ورکم او ځان ته اخلاص کم. هغې زما نه انکار وکړ. دغه ټیکدار د پاکستانی مشرانو په ترو د سعودي عرب باچا سلمان بن عبدالعزیز نه د انصاف غوښتنه کوي. لپاره چې تاسو د خدای د رضا لپاره د پاکستان مشران چې کوم دي د سعودي د باچا سره یا د وزیر خارجه سره یا د سفارې سره په دې طریقه باندې خبرې وکړي چې موږ سولې دا ظلم کیږي او دا خو د اطمینانو د مسکینانو د مزدورانو حق دی. نو زه به څه وکړم چې زما دا تپوس ونه کړي نو موږ چې ډېر مجبوره شو یا به ځان وژنو په بل خو بس نشي راتلی چې دلته سړی وژنو سر رانهارتوي. وخت شوی دی په خیبر نیوز کې د یو وړې شانتي دمې مونږ سره اوسئ.